ارمان تصویر د یوټیوب ادبي چینل لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه چینل چې دا موږ د شعر او شاعري لپاره ځانګړی کړی ده او تاسو ته نوي شاعران او لیکوالان معرفي کوو. تر څنګ مې ګران ملګری عبدالربي شاهد ورور ناز دی، د ده څخه به څو کلامونه اورو، خو دلته په دغه بیت بلنه ورکوم چې وایي هغه ته حسن او ما ته مینه غضب، هغه ته حسن او ما ته مینه غضب، بیخي زما غوندې مجبور دی جانان. نور به له شاعر صاحب څخه واورو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه مراخر صاحب چې زه مو دعوت کړم او زه مو خپل دې ادبي چینل کې مېلمه کړم او زه به هېوادوالو ته څو شعرونه ووایم هیله چې د پام وړ یې وګرځي. مهرباني. د شعره مخکې یو بیت وایم چې له سپین مخ دی د رنجو خالونه پاک کا، د سپین مخ دی د رنجو خالونه پاک کا، په جنت کې ګناهګارو له ځای نشته. او شعر وایم درته چې ډېر مې په پیالو څکلي، څنګه ډېر مې په پیالو څکلي او نن مې په کاسو څکلي، شهد او شیدې مې یار ستا له اننګو څکلي. تاسو په خوښیو کې مونږ په اندېښنو څکلي او ستا د بېلتانه عشق مې ټولې په لیمو څکلي. شیخ جومات ته مه پرېږدئ شیخ په میکدو څکلي، زه خو ګنهګار نه یم ما په تماشو څکلي او چا شاهده وویل تا په تعویذو څکلي. شاهد صاحب که هغه د ډاکټر والا شعر راته ووایي ومناسب ډاکټر صحیح ده وبایم درته. ډېره مننه. شعر داسې ده چې هغه چې سور کمیس کې ښکاري شیدې رنګه جینۍ، هغه چې سور کمیس کې ښکاري شیدې رنګه جینۍ، ما سره څنګه ده ته وګوره ها دنګه جینۍ. ښکلی ده. او د خپل ښایست په اداګانو یې څېړلم ویل یې، د خپل ښایست په اداګانو یې څېړلم ویل یې، ته راته وایه که نه ووایه یم څنګه جینۍ. د دې به سپین غاښونه سرو شونډو کې وځلېدل، د دې به سپین غاښونه سرو شونډو کې وځلېدل، ما به چې ټوکو کې ورنارې کړې بدرنګه جینۍ. او مورې هغه به راته غواړې هغه لور د ډاکټر، څنګه مورې هغه به راته غواړې هغه لور د ډاکټر، هغه چې مسته ځي په لاره شو خوشرنګه جینۍ. مننه. د بېوسۍ د انتها حد دی که نه د خدایه، د بېوسۍ د انتها حد دی که نه خدایه، چېرته زما ښایسته ځواني چېرته ملنګه جینۍ. او مور چې مې لاس لپه کړي دا دعا حتمن غواړي، مور چې مې لاس لپه کړي دا دعا حتمن غواړي، شاهد ته ورکړې یوه ګل غوندې خوشرنګه جینۍ، شاهد ته ورکړې یوه ګل غوندې خوشرنګه جینۍ. بس ته مننه شاهد صاحب چې په څو بیتونو دې ونازولو. له تاسو درنو لیدونکو څخه هم هیله کوم چې دغه زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.